د ټینسز د اورېدو سره په ډیرو خلکو باندې ټینشن راشي او په ټینشن تکلیف پریشانۍ او مصیبت کې پریوځي. آیا د ټینسز مطلب د ټینشن؟ نه، بالکل داسې نه ده. نن په دې ویډیو کې زه ستاسو او د ټینسز په منځ کې روغه کوم. د دې ویډیو نه پس به ستاسو او د ټینسز په منځ کې مینه پیدا شي او ټینسز په ذریعه به زه ستاسو ټینشن ختموم. د ډیرو خلکو دا خیال دی چې ټینسز یو غټه بلا او مصیبت دی، خو په اصل کې بالکل داسې نه ده. د دې ویډیو نه پس به ستاسو د ټینسز د کولو مسله د ټول عمر لپاره ختم شي. تاسو به نه صرف په خپله ټینسز زده کوئ بلکې نورو خلکو ته به هم تاسو ټینسز ښایئ. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره ټینسز ولې مهم دي، ټینسز څه ته وایي، د ټینسز زده کولو اسانه طریقه او نور هم ډیر څه. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته امپارټنټ ده، ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننۍ ویډیو شروع کړو. السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. د ټولو نه مخکې راځو دې خبرې له چې what is tense. ټینسز څه ته وایي؟ نو ټینس چې کوم دا لفظ دی، دا ټکی دی، دا راغستی شوی دی د لاتینۍ ژبې د یو ټکي نه چې هغه دی ټیمپس، او ټیمپس معنا ده ټایم، وخت. ټینسز ته مونږه ټایم، وخت یا زمانه ویلی شو. نو د ټینس په اصل کې مونږ سره مطلب دی ټایم، وخت. اوس ټینسز په انګلیش ګریمر کې هغه اصول دي، هغه اصول و ضوابط دي چې مونږ ته ښایي چې یو کار دا کله شوی دی، هغه ټیم مونږ ته ښایي چې دا کار په کم ټیم کې شوی دی. نو دا اصل کې د ټینسز مطلب دی. د ټینسز ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې ټینسز شو us how and when action takes place. ټینسز مونږ ته دا ښایي چې څنګه او کله یو کار شوی دی. اصل کې چې کله مونږ خبرې کوو په یو ژبه کې، نو په هغې کې مونږ یو کار وایو. چې کله مونږ د خولې نه جملې راوباسو نو په هغې کې یو کار کولی. نو ټینسز مونږ ته دغه ښیي چې دا کار دا کله شوی دی او څنګه شوی دی. نو ټینسز اصل کې ما تاسو ته مخکې وویل چې د ټینسز مطلب دی ټایم. دا مونږ ته ټایم ښیي، وخت ښیي چې دا کار په کم وخت کې شوی دی. ټینسز یوازې مونږ ته وخت ښیي؟ نه، د وخت سره سره ټینسز مونږ ته کار هم ښیي، ورک راته ښیي. ورک وایي کار ته، ایکشن هم دې ته ویلی شي. نو د ټینسز باره کې لنډه دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې ټینسز مونږ ته ټایم او ورک ښیي، مونږ ته وخت او کار ښیي. وخت راته داسې ښیي چې دا کار په کوم وخت کې شوی دی، او کار راته داسې ښیي چې دا کار څومره شوی دی. مونږ ته دا ښیي چې دا کار مکمل شوی دی که نه دا کار روان دی، دا مونږ ته ښیي. نو ټینسز باره کې دا خبره تاسو یاد کړئ چې ټینسز هغه اصول دي د انګریزۍ ژبې، د انګلیسي ژبې چې مونږ ته وخت ښیي چې دا کار کله شوی دی او څومره شوی دی. نو مونږ ته هاو اینډ وین ښیي. هاو مطلب څنګه شوی دی دا کار، څومره شوی دی، او وین کله شوی دی. ټینسز مونږ ته ښایي چې یو کار کله او څنګه یا څومره شوی دی. لکه مثال اخلو، دا یو مثال دی I have learned tenses. ما ته ټینسز زده شوي دي. نو مطلب په دې کې مونږ ته یو خو دا پته لګي چې دا کار دا د تیر شوي وخت دی، مونږ ته وخت پته ولګېده، او بل مونږ ته پته ولګېده چې دا کار مکمل شوی دی. مطلب ما ته ټینسز زده شوي دي، دا کار مکمل شوی دی. نو د ټینس کار دغه دی چې ټینس مونږ ته وخت ښیي، ټایم راته ښیي او ورک راته ښیي چې دا کار کله شوی دی او څومره شوی دی، روان دی، مکمل شوی دی. نو دا خبره مونږ ته ټینسز ښیي. اوس د دې نه مخکې چې مونږ د ټینسز نور تفصیل ته لاړ شو، نو دا پیژاندل پکار دي چې دا ټینسز ولې مهم دي. why tenses is important. ټینسز ولې مهم دي؟ نو د دې په باره کې یو څو خبرې تاسو زده کړئ. اولنۍ خبره خو دا ده چې بیک بون اف انګلیش لینګویج، چې دا ټینسز دا د انګلیش ژبې د ملا تیر دی. څنګه چې په انسان کې د ملا تیري چې دا د ملا تیر ختم شو، نو هغه انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. د انسان مکمل په دغې باندې ولاړ دی، د انسان د بیلنس د توازن برقرار ساتلی دی. نو دغه شانتي په انګلیسي ژبه کې ټینسز دي چې ټینسز دې ته لرې کړه، نو بیا به ستا خبرې ګډې وډې ته وه، ستا په خبره یا ستا په لیکلو باندې به څوک صحیح نه پوهېږي. دویمه خبره دا ده چې دا موږ ته انګلیسي ژبې په رایټینګ کې، په لیکلو کې مدد راکوي چې موږ صحیح لیکل وکړو. سپیکینګ کې، په ویلو کې هم موږ ته مدد راکوي. انډرسټینډینګ انګلیش، چې چا انګلیش لیکلی دی، انګلیسي لیکلې ده، په هغې باندې بیا موږ پوهېږو په صحیح طریقې سره کله چې موږ ته ټینسز یاد دي. دریمه خبره دا ده چې سټوډنټس لرنینګ انګلیش،
هغه سټوډنټان چې هغوی انګلیسي ژبه زده کوي د هغوی دپاره دا ډېر زیات مهم دي چې هغوی ته د ټینسز پته وي. دغه شانتي اګزامز دپاره د امتحانونو دپاره د ازموینو دپاره د ټیسټونو دپاره دا ډېر زیات مهم دي. لکه مختلف قسمه ټیسټونه دي ایټا، CSS، PMS او دغه شانتي چې څومره انټرویوز دي، انټرویو کیږي د یو جاب دپاره د یو نوکرۍ دپاره او حتی کې چې په بزنس کې هم دا منګله په کار راځي. زه به تاسو له دې یو مثال درکم د ټینسز چې دا ولې مهم دي. لکه اکثر چې ماشومان اول کې خبرې شروع کړي نو داسې خبرې کوي زه سبا سکول ته تللی وم. نو دا خبره غلطه ده. موږ په دې باندې پوهیږو دا ولې غلطه ده ځکه چې په دې کې د ټینسز استعمال نه دی شوی صحیح. زه به پرون سکول ته ځم، نو دا خبره هم غلطه ده. نو دا هغه مختصر خبرې وي چې تاسو ته د ټینسز د اهمیت پته پکې ولګېده چې دا ټینسز ولې مهم دي. اوس راځو واپس خپل ټاپک لا چې ټینسز دا څه ته وایي او د دې قسمونه څومره دي. نو موږ مخکې ویل چې ټینسز دا موږ ته ټایم ښیي، وخت راته ښیي چې یو کار په کوم وخت کې شوی دی او بل راته ورک ښیي، کار راته ښیي چې دا کار څومره شوی دی. نو اوس د ټینسز قسمونه خو 12 دي. دا یادول ډېر زیات ګران دي. موږ چې په خپله کله په سکول کې وو، په پوهنتون کې وو، نو استاد به راته لیکل، موږ ته به یادول ډېر زیات ګران وو. خو نن به زه تاسو ته داسې یو طریقه درښیم چې تاسو ته به د دې د زده کولو ضرورت نه وي، په خپله به تاسو ته زده شي. بالکل اسانه. تاسو په دې باندې ځان پوهه کوئ چې د دې دا قسمونه جوړ شوي څنګه دي. نو تاسو ته به هیڅ ضرورت نه وي چې د دې تاسو رټه یا ګوټه کوئ او تاسو دا یاد کړئ. نه، دا به تاسو ته په خپله یادېږي. راځو دې خبرې ته چې مخکې دا موږ وویل چې ټینسز موږ ته ټایم ښیي، وخت راته ښیي او کار راته ښیي چې دا کار څومره شوی دی. نو د ټول ناول لنډ سوال له ستاسو نه لنډ تپوس دی چې ټایم په څو قسمه دی. نو تاسو که سوچ وکئ نو ټایم موږ سره په 3 قسمه دی. یو دی تیر شوی وخت، پاست، چې کوم وخت تیر شوی دی، پرون شو یا پروس کال شو یا چې څومره وخت مخکې تیر شوی دی، دا ټول په پاست کې راځي. دویم دی پریزنټ، موجوده وخت، چې کوم وخت کې موږ موجود یو، دا موجوده چې کوم وخت دی دې ته ویل کېږي پریزنټ. او دریم دی فیوچر، را روان، که هغه 15 منټه پس دی او که کال پس دی نو دې ته ویل کېږي فیوچر، را روان وخت. دې کې نور د زده کولو هېڅ هم نشته. تاسو صرف په دې باندې ځان پوهه کوئ چې وخت په 3 قسمه دی. یو تیر شوی پاست، بل دی موجوده پریزنټ او بل دی را روان فیوچر. نو دا موږ سره وخت شو. اوس راځو ورک له. موږ دا هم ویلي چې ټینسز موږ ته ورک ښیي، کار راته ښیي چې دا کار څومره شوی دی. نو ورک موږ سره په یو څو قسمه دی. کار خو به یا جاری، یو کار به مسلسل رواني، جاری به وي، لا ختم شوی به نه وي، مسلسل به رواني، نو دې ته ویل کېږي کانټینوس یا کانټینیوس. دویم به هغه کار چې هغه مکمل شوی، پرفیکټ. کمپلیټ دې ته موږ ویلی شو مکمل، پوره. دا بالکل اسانې خبرې دي. د عام ژوند کې دا موږ ته راځي چې یو کار مسلسل رواني، کانټینوس، او بل کار چې مکمل شوی. دریم هغه کار دی چې هغې ته ویل کېږي انډیفینټ. انډیفینټ څه ته ویل کېږي؟ یو وي ډیفینټ. ډیفینټ موږ هغه شي ته وایو چې هغه بالکل یقیني، هغه څیز چې بالکل یقیني او موږ ته پته وي د هغې. او انډیفینټ د هغې الټه دی. د انډیفینټ مطلب دی غیر یقیني. غیر یقیني مطلب چې د دې موږ ته پته نه وي چې دا کار څومره شوی دی، مکمل شوی دی یا روان دی، د دې موږ ته پته نه وي. څلورم قسم هغه دی پرفیکټ کانټینوس. پرفیکټ کانټینوس مطلب دی پرفیکټ وایي مکمل ته او کانټینوس وایي جاری ته، چې پوره هم دی، یو کار پوره شوی هم دی او جاری هم دی. د دې څه مطلب دی؟ نو د دې مطلب اصل کې دا دی چې دا کار په اصل کې جاری دی، خو مکمل ورته ځکه ویلی کېږي، پرفیکټ ورته ځکه ویلی کېږي چې د دې موږ ته هغه پوینټ معلوم دی چې دا د کم وخت نه دا کار را روان دی او جاری دی. دا کار د کم وخت نه جاری دی، نو دې ته ویلی کېږي پرفیکټ کانټینیوس. مخکې به د دې تفصیل راشي. نو دا مونږ ویل د ټایم قسمونه. ګوره د دې ځای پورې مونږ هیڅ هم داسې نه دي ویلي، بالکل ساده خبرې دي چې ټایم په 3 قسمه دی. یو تیر شوی دی پاست، یو موجوده دی پریزنټ او یو را روان دی فیوچر. او کار چې کوم دی هغه په 4 قسمه دی. یو هغه چې جاری کانټینوس، بل هغه چې مکمل شوی، پوره شوی، پرفیکټ، او بل چې مونږ ته یې پته نه وي انډیفینټ، او چې مونږ ته یې پته وي چې د دې وخت نه شروع دی او روان دی دا کار، نو هغې ته ویل کېږي پرفیکټ کانټینیوس. اوس راځو دې له چې د ټینسز قسمونه هغه به موږ څنګه زده کوو. نو ټایم چې کوم دی دا مخکې موږ ویل چې ټایم وخت دا په 3 قسمه دی. یو دی پاست
تیر شوی، بل دی پریزنټ موجوده او بل دی فیوچر را روان. اوس په تیر شوي وخت کې به یو کار جاری کنه. مخکې مونږ ویل چې کار په 4 قسمه دی. یو دی جاری کانټینوس. نو چې په تیر شوي وخت کې یو کار جاری و نو هغې ته مونږ وایو پاست کانټینوس ټینس، چې په تیر شوي وخت کې یو کار جاری دی. دویم مونږ ویلو چې کار هغه پرفیکټ مکمل پوره وي. نو په تیر شوي وخت کې چې یو کار مکمل شوی نو هغې ته ویل کېږي، هغه ټینس ته ویل کېږي پاست پرفیکټ ټینس. بل دی چې په تیر شوي وخت کې یو کار مونږ ته پته نه چې دا جاری دی که مکمل دی نو هغې ته ویل کېږي پاست انډیفینټ. او بل چې کوم اخرنی دی پاست پرفیکټ کانټینیوس، چې موږ ته سټارټینګ پوینټ پته چې د دې وخت نه شروع شوی او دا کار روانو. نو دا موږ هغه 4 چې کوم د کار هغه قسمونه مخکې موږ ویل هغه د دې پاست سره کېښودل. نو 4 ټینسز دا شو. د ټینسز 4 قسمونه دا شو. نو 4 قسمونه موږ ته پخپله یاد شو. اوس دویم قسم ټینس هغه دی پریزنټ موجوده. اوس د دغه موجوده سره کانټینوس کېده نو پریزنټ کانټینیوس ټینس بشي چې په موجوده وخت کې یو کار جاری. پریزنټ پرفیکټ چې موجوده وخت کې یو کار مکمل شوی. پریزنټ انډیفینټ او پریزنټ پرفیکټ کانټینیوس. ګوره بالکل آسان دي. هغه د کار چې کوم قسمونه دي هغه راوړه او د ټینس سره یږده. نو 4 دا شو، 8 شو. نو 8 موږ ته یاد شو. اوس د فیوچر دې سره به څه کوو، را روان وخت. نو دا تاسو په خپل هم کولی شئ. اوس د فیوچر سره اول کانټینوس کېده، فیوچر کانټینوس ټینس شو، او بیا ورسره پرفیکټ نو فیوچر پرفیکټ ټینس، او بیا انډیفینټ او بیا پرفیکټ کانټینوس. نو د 12 ټینسونو دا نومونه مونږ ډیر په اسانه زده کړه. د رټې د ګوټې لګولو هیڅ ضرورت په دې کې پاتې نه شو. صرف تاسو په دې باندې پوه شوئ چې دا ټینسز جوړ شوي څنګه دي. چې تاسو کله په دې باندې پوه شوئ تاسو کانسپټ کلیر شو نو اوس دا تاسو ته بالکل آسان دي. بس دا ټینسز تاسو ته یاد شو. صرف ځان سره دا یاد ساتئ چې ټینسز موږ ته وخت ښیي، ټایم ښیي او ورک راته ښیي، کار راته ښیي. دا کار کله شوی دی او څومره شوی دی. نو د دقې نه تاسو د ټینسز دا 12 واړه قسمونه جوړولی شئ. اوس مخکې موږ یو ټینس ووایه پرفیکټ کانټینوس ټینس، چې یو کار هغه پرفیکټ می، مکمل پوره شوی می او جاری می. ما تاسو ته مخکې ویل چې دا په اصل کې کانټینوس ټینس دی، جاری دی، دا کار جاری دی. خو پرفیکټ پوره مکمل ورته ځکه ویل کېږي چې د دې موږ ته پته ده چې دا کار د څومره وخت نه را روان دی. د څومره وخت نه را روان دی نو دې ته ځکه پرفیکټ کانټینوس ټینس ویل کېږي. لکه د دې یو مثال زه تاسو له درکوم چې یوه جمله ده، هغه د 3 غنټو نه مطالعه کوي. He has been studying for 3 hours. اوس دا کار دا مطالعه کوي، دا کار روان دی، خو په دې کې موږ ته سټارټینګ پوینټ پته ده چې دا کار د کم ځای نه شروع شوی دی، د 3 غنټو نه شروع شوی دی. نو دې ټینس ته ویل کېږي پرفیکټ کانټینوس ټینس. اوس په خپلې دې ویډیو کې موږ بلې خبرې له راځو چې د ټینسز به تاسو پیژانګلو څنګه کوئ. تاسو به ټینس پیژنئ څنګه. بالکل اسانه طریقه ده. د دې د پیژندلو دپاره موږ یو مثال والو. مثال داسې دی چې ته د یو سکول له طرفه، د یو پوهنتون د طرفه د مقابلو دپاره سلیکټ شوي، منتخب شوي چې ته به ځې او مقابله به کې. مثال په طور باندې د تقریر مقابله به کې. ته لاړې بل ځای ته، هلته 3 سکولونه راغلي دي. د 3 پوهنتونونو یا د سکولونو هلکان راغلي دي، سټوډنټان راغلي دي، طالب العلمان راغلي دي. اوس ته تقریر کې لګیا یې، مقابله ده ستا د 3 سکولونو سره، یو ستا سکول دی او 2 نور سکولونه دي. نو که د دې ماشومانو دا کپړې ټولې یو شانتي دا ماشومان، نو تا ته په دې کې څنګه پته لګي چې زموږ د سکول هغه هلکان پکې کم ځای کې ناست دي. تا ته مخامخ آډینس ناست دی، خلک درته ناست دي، سټوډنټان ماشومان دي، نو تا ته به څنګه پته لګي؟ داسې تا ته پته نه لګي. خو د دې دپاره څنګه چې عام طور باندې چې د هر سکول خپل خپل د جامو د کپړو یو رنګ وي. لکه د یو سکول د یونیفارم د کپړو جامو هغه رنګ یو شانتي، د بل سکول بل شانتي. مثال په طور باندې ستاسو د سکول د کپړو رنګ سور دی، بل سکول دی د هغې د کپړو رنګ د جامو د یونیفارم رنګ هغه شین دی، او بل سکول دی د هغې د کپړو د یونیفارم رنګ یلو دی، زیړ دی. نو اوس زه ستا نه دا تپوس کوم چې ته کله تقریر کې تا ته به د خپل سکول
ماشومانو پته لګي که نه؟ بالکل تا ته پته لګي چې د سرو کپړو والا چې کوم ماشومان دي د سور یونیفارم والا د ریډ کلر والا نو دا ستا د سکول دی. دغه شانتي د شین کلر دا د بل سکول دی او د زیړ کلر د زیړ رنګ والا چې کوم سټوډنټان دي نو دا د بل سکول دی. دغه شانتي به مونږه د درې ټینسز لا د درې چې کوم ټینسز دي پاست پریزنټ او فیوچر دیو له مونږه کپړې ورکو دیو له مونږه یونیفارم ورکو د یو شانتي رنګ والا. نو ته چې په کم ځای کې هم جمله ویني نو تا ته به ډایرکټ پته لګي چې دا جمله د تیر شوي وخت ده د پاست ده که نه د موجوده وخت د پریزنټ ده که نه د را روان وخت د فیوچر ده. نو درې ټینسز دي مونږ سره. اولنې ټینس پریزنټ دی، دویم پاست دی، دریم فیوچر دی. اول پریزنټ ته راځو. پریزنټ ټینس موجوده وخت دا به ته په څه باندې پیژنې جملې چې په دې کې به راغلی ډو او ډز، بل به پکې راغلی از ام آر او بل به پکې راغلی هیز او هیف. چې کله پکې دا راغلی وو نو پویه دا شه چې دا د موجوده وخت خبره ده. په یو جمله باندې ته نور پوهیږې نه چې په دې انګلیش په دې جمله کې څه لیکلي دي، خو هلته ډو راغلی دی یا ډز یا از ام آر راغلی دی یا هیز او هیب راغلی دی. نو سترګې پټې که او دومره ووایه چې دا خبره دا د موجوده وخت ده، د پریزنټ ټینس ده. اوس پاست ټینس به ته په څه باندې پیژنې؟ د تیر شوي وخت خبره چې په هغې کې به ډیډ راغلی، د ډو ډز په ځای به ډیډ راغلی، د از ام آر په ځای به واز او ور راغلی او د هیز هیب په ځای به هیډ راغلی. نو چې کله ډیډ راغلی واز ور هیډ راغلی نو سترګې پټې که او دومره ووایه چې دا جملې دا د تیر شوي وخت دي، ځکه چې تا د هغو د کپړو نه د هغې د جامو د یونیفارم نه پته ولګوله چې دا چې کوم د شنو کپړو والا دي نو دا د دې سکول ماشومان دي، د دې پوهنتون ماشومان دي. دریم ټینس له راځو فیوچر، را روان وخت. په دې کې به لنډه نښه د دې دا یي چې په دې کې به ویل او شل راغلی یا ویل شل هیف به پکې راغلی. چې کله دا راغلی نو تا ته به پته لګي چې دا د کوم سکول دی، دا ټینس دی فیوچر ټینس د را روان وخت جملې دي. نو په اسانه باندې ته پہچان کولی شي. صرف ځان سره دا هیلپینګ ورب چې کوم دي دا ټکي دا لفظونه دا ځان سره یاد ساته. که دې یو مثال اخلو چې دا یو جمله ده she does not understand English. اوس د دې جملې په مطلب باندې زه نه پوهیږم چې د دې معنی مطلب په پښتو کې څه دی، خو چې دې جملې ته زه وګورم نو مخکې مونږ ویل چې ډز مخکې مونږ ویلې چې کوم کې ډز راشي نو هغه به د موجوده وخت خبره وي. نو زه دومره ویلی شم چې دا جمله دا د موجوده وخت په باره کې ده. دویمه جمله ده I will eat apple. که د دې په معنی باندې ته نه پوهیږي یا ته یو کتاب راوالې او په هغې کې دغه شانتي انګلیش وی نو تا ته به د دې ټکو نه پته لګي چې دا جمله د کم وخت ده. نو ویل پکې راغلی دی نو ماته پته لګي چې دا د را روان وخت ده. دغه شانتي نور چې کوم دي تاسو ځان له په دې باندې ټرای کولی شئ، یو بک کتلی شئ، یو انټرنیټ کې یو آرټیکل کتلی شئ او د دې پریکټس تاسو کولی شئ. اوس به تاسو وایئ چې د وخت پته خو به موږ ته د دې نه لګي، خو آیا د کار پته به موږ ته څنګه لګي چې دا کار دا روان دی، جاری دی، کانټینوس دی که نه دا کار دا مکمل شوی دی، پوره شوی دی، پرفیکټ دی؟ د دې پته به موږ ته څنګه لګي؟ د دې لپاره څه فارموله شته؟ بالکل د دې لپاره هم طریقه شته. تاسو ته پته ده چې په یو جمله کې چې کم کار وي نو هغې ته ویل کېږي ورب، کار. د دې ډېر تفصیل مونږ نشو کولی، مونږ مخکې په دې باندې ویډیوز اپلوډ کړي دي. پارټس اف سپیچ کې دا مونږ ویلي چې ورب څه ته وایي، ناون څه ته وایي، هغه شاته ویډیوز تاسو بیا کتلی شئ. خو ورب تاسو دومره ځان سره یاد ساتئ چې کار ته ویل کېږي او په هره جمله کې څه نه څه کار وي. کومه جملې چې مونږ وایو په یو ژبه کې په یو لینګویج کې نو په هغې کې څه نه څه کار وي. نو د دغه کار د دغه ورب د هغې حالتونه وي. نو د هغې اولنی حالت یي، دویمې او درېمې. نو درې حالتونه یي. اولنی ته ویل کېږي فرسټ فارم، دویم ته سیکنډ فارم او درېیم ته تھرډ فارم. لکه یو ورب دی موږ سره ایټ، خوړل، نو دا موږ سره یو کار دی، ورب دی. نو دا ایټ فرسټ فارم دی. دویم حالت سیکنډ فارم د دې دی ایټ او تھرډ فارم د دې دی ایټن. دغه شانتې بل یو لفظ دی ګو وایي تللو ته. د دې سیکنډ فارم دی وینټ او تھرډ فارم دی ګان. بل یو ټکی دی، بل یو کار دی، ورب دی هیلپ، مدد کول، مرسته کول. د دې سیکنډ فارم دی هیلپډ او تھرډ فارم دی هیلپډ.
سیکنډ او تھرډ فارم یې یو شانتي دی. د دې د زده کولو دپاره تاسو ته په انټرنیټ باندې هم مواد میلاویدی شي او مخکې په دې باندې موږ تاسو له ویډیوز به هم راوړو د دې وربس پر دې فارمز باندې. د دومره ګران نه دي د دې د حالتونه یادول، د فارمز یادول. تقریبا 98% 98% دوه کم 100% هغه ورب دي چې په هغې کې اخري کې ای ډي راځي، لکه helped لکه څنګه چې موږ دلته وویل. دغه شانتي tired اخره کې ای ډي والا خبره وي. نو داسې زیات دي، لږ داسې دي چې د هغې فرسټ سیکنډ او تھرډ فارم بدل دي، یو بل نه، لکه د ایټ ایټن، دغه شانتي go went gone، داسې نور هم دي ګوډ بیټر بیسټ. نو هغه تاسو په اسانه باندې یادولی شئ. دلته موږ خپل خبرې له راځو چې تاسو به څنګه پته لګي چې یو کار دا جاری دی، مکمل شوی دی. نو هغې اسانه فارموله ده. انډیپینډ ټینس به موږ په دې باندې پیژنو چې د هغې موږ ته پته نه چې دا کار مکمل شوی دی، جاری دی. هغه موږ څنګه پیژنو چې کله د ورب فرسټ فارم راغلی، چې کله د ورب فرسټ فارم راغلی نو پویه دا شه چې دا کار موږ ته پته نشته چې دا جاری دی او که نه دا مکمل شوی دی. دې ته سیمپل ټینس هم ویل کېږي د انډیفینټ نه، ساده جمله. لکه مخکې موږ ویل ایټ یا ګو یا هیلپ، داسې راغلی. د کانټینوس به موږ ته پته داسې لګي د جاري چې یو کار روان دی، نو لنډ به موږ ته د دې نه پته لګي کله چې د ورب فرسټ فارم سره آی ان جي راغلی. لکه ایټ دا د ورب فرسټ فارم دی او دې سره آی ان جي راغی، ایټینګ. نو پویه دا شه چې دا کار روان دی. آی ان جي مطلب دی دا کار روان دی، مسلسل جاری دی. دغه شانتي go نو going، help helping. د پرفیکټ ټینس به موږ ته پته لګي چې کله د ورب تھرډ فارم راغلی، دریم حالت راغلی، لکه ایټن راغلی دی، gone راغلی دی، help راغلی دی، نو د دې نه موږ ته پته لګي چې دا کار مکمل شوی دی. نو په دې طریقه باندې تاسو اندازه لګولی شئ. نو په دې ځای باندې موږ خپله دا ویډیو ختمو، ځکه چې ویډیو بیا ډېرې زیاته اوږدېږي. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته فایده میلاو شوي. تاسو به د ټینسز هغه اوورآل چې کوم اهمې خبرې وي نو هغې موږ تاسو ته په ښه ساده انداز سره د هغې ایکسپلینیشن وکړو. امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي او د ټینسز په باره کې چې ستاسو کومه یره یې هغه به ختمه شوي او موږ به را روان نورو ویډیوز کې دا سلسله مخکې په وړاندې بوځو. د هر یو ټینس به موږ تفصیل بیانو چې د دې فارمولې څه دي یا به دا به څنګه یادو، بالکل په اسانه طریقې سره. نو که تاسو غواړئ چې زموږ نور هم داسې ویډیوز راشي نو موږ ته ضرور خپله رایه کمنټ کې ولیکئ. ستاسو څه قسمه هم سوال وي، تپوس وي، کوېسچن وي، نو زموږ نه کمنټ سیکشن کې کولی شئ. موږ به ستاسو د هر سوال جواب درکوو په ډېر اسانه طریقې سره. که تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وکړئ نو فیسبوک ته لاړ شئ، زموږ فیسبوک باندې پیج دی دیروي اکیډمي، هغه پیج تاسو فالو کړئ، موږ ته میسج وکړئ. که زموږ واتساپ ګروپ کې شاملېدل غواړئ نو هغې کې هم تاسو شاملېدلی شئ. زموږ د انګلیش ژبې نور چې کوم ویډیوز دي هغه هم تاسو ګورئ. پارټس آف سپیچ په باره کې، ګرامر په باره کې موږ نورې هم ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. انشاءالله په را روانه ویډیو کې به بیا زموږ ملاقات کیږي. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.